زاید پوهنتون کې د څلورمو پنځمو او شپږمو درویشتو خالي بستونو ته 543 تنو ثبت نام کړی و چې له دې ډلې ازموینې لپاره 540 تنه انتخاب شوي او دا مهالي ازموینه ترسره شوه چې له دې به بیا 23 تنه لایق او وړ په دندو وګمارل شي. مسؤلین وایي د چارو د پرمختګ او لوستو ځوانانو ته د سالم مصروفیت او خدمت کولو په موخه دا اقدام ترسره شو. د دوی په خبره چې په دې برخه کې به یوازې استعداد، اهلیت او وړتیا په پام کې نیولو سره ګمارنې ترسره شي. د 540 کسانو څخه نن ورځ ازموینه واخیستل شوه چې همدغه کسان چې پرچه په ښه شکل باندې حل کړي وي تر نورو زیاتې نمرې اخیستې وي دغه به د بست ګټونکي وي او په یاده دنده کې په کار باندې پیل وکړي. کامله توګه باندې دغه صحنه شفافه ده او اطمینان ورکوو ګډونوالو ته چې هیڅ ډول درغلي او بې عدالتي به پکې نه کېږي. موږ بار بار له وزارت څخه غوښتنه هم کړې ده، وړاندیزونه مو کړي دي تر څو زموږ ته په هره برخه کې د ضرورت وړ بستونه راکړي چې لله الحمد په تېرو کلونو کې هم ورته بستونه راکړل شوي دي او په راتلونکي کې موږ هم غواړو چې دغه د بستونو ساحه پراخه کړو او د دې له لارې هغه ځوانان چې لیسانس دي، مسلکي دي، په دندو باندې وګمارل شي. دغه راز د ازموینې ګډونوال هم خوښ دي چې ورته د کار او خدمت کولو زمینه مساعده شوي، خو هیلې بیا دا دي چې یوازې وړتیا او مهارت په نظر کې نیولو سره په کار دا ګمارنې ترسره شي او هممهالې د لوستو ځوانانو لپاره د دندو او خدمت کولو لپاره د لا زمینې مساعدولو ټینګار درلود. څوک چې استعداد لري، مسلک وي، مسلک یې کړی وي او پوهه ولري، هغه کسان باید ورشي او امتحان کې باید استادانو یې خاص شفاف امتحان وکړي. د استادانو نه مداخله ده چې د واسطو د نورو وغیره نور هغه څخه تېر شي. ځوانان ډېر بېکاره دي اوس وخت کې او باید دوی د کار وشي. ډېر بېکاره شوي دي. موږ تاسې وینو په ښکاره توګه چې موږ څوک خارج ته ځي، څوک په داخل کې کاروبار نشي پیدا کولی. نو د دولت نه غوښتنه دغه دی چې دوی ته کار سیستم جوړ کړي او هغه ته جوړ کړي، کاروبار ورته جوړ کړي. هغه وظیفې چې موږ ته اوسه پورې په ټولنه کې نه لرو، مقصد موږ په آینده کې غوښتنې لرو، نوره غوښتنې لرو، ځکه چې زموږ ډېر داسې ځوانان دي چې هغه هېڅ وظیفې نه لري، سندونه اخیستل شوي دي، اکثره خلک هم داسې ګرځي. موږ ته باید کورونه پیدا شي په دې بخش کې، په نورو بخشونو کې چې د ځوان نسل د خارج څخه د بل ځای څخه ارستون شي، په خپل وطن کې کار او سبا ورته جوړ شي. هیره د نوي چې په یاد پوهنتون کې درویشتو څلورمه، پنځمه او شپږمه رتبه خالي بستونو ډکولو لپاره 543 تنو ثبت نام کړی و چې له دې ډلې په شرایطو برابر 540 تنه انتخاب او ازموینه ترې واخیستل شوه چې په ازموینه کې بریالي 23 تنه به په یاد پوهنتون کې په دندو تقرر حاصل کړي.